نننې زمونږ سبق سورة البقره دویمه سپاره آیت نمبر 251 خوانواله تر 255 آیاته پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهزموهم نشکست ورکو دی طالوت والو جالوتیانو تا بإذن الله پا حکم دا اللہ. وقتل داود جالوت او قتل کا داود علیہ السلام جالوت لرا. وآتاه الله الملک او ورکڑی وادت اللہ بادشاہی. والحکمہ او پوہد دن. وعلمه مما یشاء او پوہی ورکڑی وادتا د اصول د امارت د آغسنا چی خوخو د اللہ. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او کنوی د پکول د الله خلق لرا بعض مشرکان د دی په بعض موحدین سرا لفسدت الارض نو خامخا وران شیبو خامخا روان شیبو نظام د زمکې لفسدت الارض خامخا روان شیبو نظام د زمکې. ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن اللہ خاوند فضل پا مخلوقات باندی. تلک آیات اللہ دایاتن د اللہ دی نتلوها لولو منگ دے لرا علیکا پتا باندی بالحق د پارد اظہار د حقو د پارد اخکار کولو د حقو. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقیناً تی خامخا دلیگل شونا. تلک الرسل فضلنا دغا پیغمبران غورکڑیو من بعضهم علی بعض بعضی ددی پا بعضو باندی. منهم من کلم اللہ بعضی ددین آغا سوک اوچ خبر ورسر کڑیوی اللہ بغیر د واسطه د جبرائیل امین. ورفع بعضهم درجات او پورته کړیو بعضې د دین په درجو کې. وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړیو مونږه عیسی علیہ السلام زوی د بی مریم ته واضح دلائل. وأیدناه بروح القدس او مضبوط کړو مونږ د لره په پاکه فرشته جبرائیل امین باندې. ولو شاء الله او که خوښوي د الله په زوره جنگ که خوښوي د الله په زوره ایمان. مقتتل الذین من بعدهم معنی توکید. ولو شاء الله او که خوخوی د الله په زور ایمان. مقتتل الذین من بعدهم جنگ بنو کړی هغه کسانو چې رستو د دی نه او. من بعد ما جاءتهم البینات پس د هغه نه چې راغلل دی ته واضح دلایل. ولکن اختلفوا لیکن دی اختلاف کو. فمنهم من آمن پس بعضی د دین آغا سوکو چی ایمان راړو. ومنهم من کفر او بعضی دین آغا سوکو چی کفرو کو. ولو شاء الله مقتتلوا او که خوخوی د الله په زور باندې ایمان. مقتتلوا نو دی به جنگ نو کړی. ولكن الله يفعل ما يريد او لیکن الله کئی آغا چی ارادو کی.
یا ایها الذین آمنو اے مو ایمان والو انفقو خرچ کئی مما رزقناکم دا آغنا چی درکڑی دی مونگ تاسو تا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه مخکې د دینا چې راشي آغا ورځ چې نه به وي اغستل خرڅول په هغې کې فیه په هغې کې ولا خله او نه دوستي د کافرانو ولا شفاعه او نه شفارس د کافرانو والکافرون هم الظالمون او کافران هم دی ظالمان الله لا اله الا هو الحي القيوم الله چې دی نشته دی بل حاجت روا سوا د الله نه یا مگر دا الله دی الحي القيوم همیشه ژوند دی تدبیر کونکی دی د ټولو کارونو لا تأخذه سنة ولا نوم ننسی اغلر جوٹا او نخوب له ما فی السماوات وما فی الارض دی اللہ لر اختیار کی دی آغا چی اسمانونو وما فی الارض او آغا چی زمکو کی دی من ذا الذی سوک دی آغا کس یشفع عنده چه شپارس پو کی پنیز دا اللہ الا باذنه مگر پا اجازت دا اللہ باندی یعلم ما بین ایدیہم اللہ پوئیگی پا آغسو یعلم اللہ پوئیگی ما بین ایدیہم پا آغا چی مخی دا دین دی وما خلفهم او پا آغا چی رستو دا دین دی ولا يحيطون بشيء من علمه او احاطه نشی کولدی پا یوشی دا معلومات دا اللہ نا الا بما شاء مگر پا آغا چی وخشد اللہ وسع کرسیه السماوات والارض رسیدل دے علم دا اللہ اسمانونو او زمکتا ولا یعوده حفظهما او نستر کئی اللہ لر حفاظت دے دوارو وهو العلی العظیم او دا اللہ اچت او لوی مرتبی والدے